رمضان مبارک میاشت را روانه ده. ما خو یې زه به د خپل سفر ده یو هفته ما په عمان کې تېره کړه. اول ته مې ډېر سیاحتي سفر هم وکړ او مطالعاتي سفر مې وکړ او ډېر مبارک ځایونه مې ولیدل، بالخصوص د حضرت هود علیه السلام قبر ته ورغلم، د حضرت ایوب علیه السلام قبر له ورغلم او یو قبر بلم د عمران ورته وایي، حضرت عمران هغې له ورغلو. حضرت اویس قرنی رحمه الله د هغه قبر لم ورغلو. کومه چینه کې چې ایوب علیه السلام لمبلی و، الله تعالی د هغې نه هغه له شفا ورکړې و. مشوره داسې ده، هغه چینې لم ورغلو، پکې مودس هم وکړو. اول کم ځای ولکه مانیر یو بل صحابي په لاره حضرت مازن ابن عذوبه هغه رضی الله عنه قبر لم ورغلو. داسې نورم خو چونکې میاشت د رمضان را روانه ده نو دا باس د عمان به انشاءالله بل وخت ته وکړو. اوس به د رمضان متعلق درته یو څو خبرې وکړم. ځکه حضور پاک به اخیری جمعه کې د دې شو قدر د شعبان د رمضان متعلق بیان فرمایي، نو زم د رمضان متعلق درته خبرې کوم. د رمضان میاشت ډېره د برکت میاشت ده او د مسلمانانو دپاره د ګناهونو د مغفرت میاشت ده. الله پکې د مسلمان ګناه بخي او الله د مسلمان نیکی زیاتوي او الله د مسلمان درجه او مرتبه اوچتوي. دا ډیره مبارکه میاشت ده. دې ته شهر نزول القرآن وایي. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی. قرآن شریف درې ځله نازل شوی دی. یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته. لوح محفوظ په اووم اسمان کې یو کوټه ده، یو محافظ خانه ده، لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې، بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه، یو د دې ټول خلکو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی. دا یو محافظ خانه ده په اووم اسمان کې. په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لومبې د الله د مبارک ذات نه دقه ځای ته قرآن شریف نازل شو. علما وایي دا د رمضان میاشت وه، اگر چې هغه زمانه کې دا هغه زمانه وه چې لا دلته پته نه لګېده چې میاشت کومه ده، خو د الله په علم کې دا د رمضان میاشت وه. بیا د لوح محفوظ نه د دغه قرآن شریف نقل، یعنی دویم قرآن شریف د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله نازل. دام د رمضان په میاشت کې. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د میاشت د رمضان کې قرآن شریف نازل شوی. بیا دریم نمبر دا دوه ځله چې قرآن نازل دی دا غون مجموعه ته وه. او بیا دریم ځل د حضور پاک زړه مبارک ته نازل شوی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. دا بیا لږ لږ د موقع په مناسبت نازل دی. یو مسله به پیښه شوه نو جبریل علیه السلام به راغی، د الله نه به قرآن راوړه، نو حضور پاک ته به یې واوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یادم شو او صحابه به کتابت ته وحی چې به چاکه او کاتبین د وحی هغه به یې راوغوښتل، هغې به ولیکل.
دا په اختلاف په دې موده کې شته، خو 30 کاله 30 ورځې او په 2 میاشتو کې دا قرآن شریف پوره شوی دی. 3 نزول شوی دی. دا 3 واړه نزول د رمضان کې شوی دی. لکه ما د آیت وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت ده، دا هغه میاشت چې قرآن شریف پکې نازل دی. بلکې چې څومره آسماني کتابونه دي، تورات او زبور او انجیل او چې کومې صحیفې دي، دا ټولې په رمضان کې نازلې دي. رومه د دې نه اندازه ولګوئ چې د رمضان میاشت کې ټول آسماني کتابونه د الله نه نازل دي او بیا قرآن شریف پکې الله نازل کړی دی، نو د دې نه پته ولګېده چې دا مقدسه میاشت. الله فرمایي بل ځای کې انا انزلناه فی لیلة مبارکة، په هغه شپه ما قرآن نازل کړی دی چې هغه د برکت شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، بل ځای ورته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر چې ورته موږ وایو، چې په هغې کې د یوې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه دروند دی او برکتي دی. څومره قیمتي میاشت ده د رمضان. د دې وجه نه د رمضان د میاشتې په خصوصیاتو کې یو خاصیت رونو دا دی چې تلاوت د قرآن شریف به پکې کوي. شهر نزول القرآن، شهر القرآن، دې کې به د قرآن شریف کې څونه دنه کېږي نو تلاوت کوي. حضور پاک به په رمضان کې تلاوت ډېر زیات کوي. عائشہ صدیقه فرمایي وی خصوصا چې اخیری لس به داخل شي نو شد میدره، نو حضور پاک په لنګ کلک کا، د لنګ کلکوالی دا چې ځان به تکلک. او نور ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو د شپې خوب هم کوئ، عبادت هم کوئ. او عائشہ فرمایي احیا لیله، بیا به د رمضان ټوله شپه جمدی کړه. بعض علما وایي چې د شپې به خوب نه کوو عبادت، او بعض وایي نه اکثر له حکم د کل دی، لږ به خوب کوو، باقي به ټوله شپه عبادت کوو د الله پاک. ځکه چې د رمضان میاشت قیمتي میاشت ده رونو، چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر هم چې 80 ختمونه د قرآن شریف کړي. نو یا تاسو پوره کولی شئ چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ، نو 11 میاشتې شوي بغیر د رمضان نه 11 ختمونه شو. ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکړئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه شو. ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکړئ، په 10 ورځې کې نشي کولی نو 3 ختمونه شو. ښه 4 وکړئ زه په میاشت کې 4 ختمه، څوک هم نشي کولی چې په هفته کې ختم کوي، کم خلک به یې کوي، نو 4 شو په 11 میاشتو کې. او دا څونه دي 80. نو څومره مسلمانان چې که زما دا مقتدیان تاسو حاضر ناست یې، او که کوم مسلمانان زما اواز اوري، ټولو ته دا درخواست دی چې په رمضان کې یو ختم خو به خامخا کوئ، خو که د دې نه زیاته مې نو تاسو کولی شئ. نو ګوره 13 ورځې د سپاره د ورځې ډېره په اسانه ویله کېږي. په 15 منټه کې، په 20 منټه کې چې ډېر رو وایې نو نیمه ګنټه کې سپاره ویلې کېږي. نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالېږي او او یو سپارو بدلېږي، نو څومره لوی ثواب دی پکې. نو یو به دا کوئ که خیر انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف به کوئ. دویم ختم وکړئ په تراوو کې. ډېر خلک په تراوو کې ختم نه کوي. پخوا به خلکو ختمونه کول، حافظان بنو، قاریان بنو، په نمبر به دا قاریان خلکو نیول. اوس چې خدای حافظان او قاریان زیات کړل نو خلک ختم ته نه ودرېږي. او څه به وایي درته چې ته ورته وایې ختم کوو، یاره څوک نه ودرېږي، تا لکه د چا دړه نه څه خبره، ته په خپله نه ودرېږې نو خلک یادوي چې څوک نه ودرېږي په ناسته کوه، هېڅ خبره نشته. او که تا ته تکلیف وي رکاوټ مه جوړېږه، په صفه ووایه ویې وروره ختم وکړې، ختم کوو. زه تکلیف دی ما ته زه نشم ودرېدی، یو شپه به راسره زه ودرېږم، یو 2 شپې به راسره ودرېږم. خدا مهرباني وکړئ، رکاوټ به بالکل نه جوړېږي. ختم وکړئ د قرآن شریف، ښکلې ختم وکړئ، زر مه کوئ. ټیک د بعضې قاریان صاحبانې په 3 شپو کې هم کوي، تکړه قاریان وي، ښکلې وایي، خو یاره بیا هم تیزي، څوک یې په 6 کې کوي، څوک یې په 10 کې کوي،
په حرمینو شریفینو کې په غونه میاشت کې کوي ډېر خشته ښکلی تلاوت هغه دی رسول الله مبارک فرمایي چې ته د قرآن شریف تلاوت وکړې وجاړې ورسره تلاوت هغه خوند کوي چې د اصولو د قاعدې مطابق شي یو ختم د سلو ختمونه بهتر دی هغه سل چې ته پکې حرفونه خورې او منډې پکې وي او څوک پې پوهېږي نه نو ښه مزېدار ښکلی ختم په یو کم دېرشو شپو کې ډېر بهتر دی کني خیر دی په لسو کې هم کولی شي خو زما دا نه ده خوښه زه رورو زما خوښ وی چې رورو خلک هم تنګ نه شي دروازې یو سپاره ویلې کېږي ښه په اطمینان وویلی شي او دوه قاریاني یا درې دي ودرېږي خیر دی څوک دی یو تلاوت کوي څوک دی بیا مخکې کوي څه رکعتونه دی یو کوي څه دی بل کوي څه دی بل کوي نو ثواب به هم د ټولو کېږي او د شپې عبادت کې ثواب هم ډېر زیات دی نو یو به د تراویح ختم کوئ او دویم تراویح په جومات کې کوئ او رو رو کوئ دا ډز ډوز نه ګورئ دا قسم په خدای ګناه ده قسم مې راته په دې منبر وخواه دغه تراویح ګناه ده د هغې نه هغه نه تراویح ښه دي دا په منډه منډه کوي ډز ډوز یې جوړ کړي نه په رکوع سوق کېږي نه په سجده ته خدای ته ولاړ یو جج ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ یو افسر ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګورې چې کالر مې کوږ نه لس ځله په شیشه کې ګورې چې واسکټ مې چېرته کوږ نه لس ځله ځان ته په شیشه کې ګورې چې ټوپۍ مې برابر ده او ږیره مې څنګه ده او ږیره کې لس ځله ګمز وې ولې جج صاحب ته ودرېږم افسر صاحب ته ودرېږم او الله ذات ته ودرېږي د خدای بنده خپلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي او په قلار قلار مونځ کوه او کم ملا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي یا علماو ته هم زویم چې د خدای خاطر وکړئ خپل مونځ هم مه خرابوئ او د قوم مونځ هم مه خرابوئ قومه خو ضروري شی دی د خلقو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده او بعضې علماو ته فرض وایي د دوو سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې املا مکمل نیغه کې دا خو واجبه ده او بعضې علماو ته فرض وایي نه قومه شته نه جلسه شته به سمع الله لمن حمده الله اکبر دا کوم کتاب کې دا خو قسم په خدای که دا مونځ رسول الله مبارک کړی یا صحابو کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی سجدې نه پاسې الله اکبر دا کوم کتاب کې دی دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ الحمدلله رب العالمین الله اکبر ته خو مونځ پورې ټوکې خدای پورې ټوکې کوي د خدای قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه علماو ته هم زه وایم چې د خلقو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي تا پسې ډوډۍ رونه درېږي د رسول الله مبارک چې کوم مونځ دی هغسې وکوه د صحابو چې مونځ دی کوه او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ تاسو چې کم زر زر کوي وروره خدای ته وګوره سم کوه او کني بل جومات ته بل ته دی په خپله به ټیک شي او خو مونږ کې چل دا دی که نه مونږ وایو یاره پلانکې ملا مړه سم ډزېږي د کره کلاشنکوف په شان ډزېږي هلکه دا چې ته چا خادره چې ته دا ملا ډزی څه دا پلانکې چې دی که نه مړه سم یې چرچل هسې ډزار ته وباسي خدای ته د دې ځای نه به ځي هغه پنځم تندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټیم ولګي واپس ته په لاره څونه ټیم ولګي نو دا خدای له ورکه کوي خلک مونځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک مونځ پورې ټوکې ټقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د مونځ استهزاء مونځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی دا خو مونځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په خپله طریقه مونځ وکړه اوس به درته حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مونځ چا ناقص وکړو بیکار او کمزوری وکړو نو فرشتې دا مونځ الله له خېجئ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الله وی دې مونځ ته زما جد نشته په دې مخې ولا واپس ورغورځوه نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه کړ چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کړي او دا چرچل مولا پکې کم ځای کړي او سلام به السلام علیکم السلام الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کوي دا مونځ دی سمع الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته هم ووایي چې مولوي صاحب خدای ته ووایي مونځ ښکلې وکړه
مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا به ښکلې کوي خشته به یې کوي مزېدار به کوي او امامانو ته زما درخواست دی چې د خدای خاطر وکړي مونځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراو کې ختم کوئ که خیر انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې د رمضان میاشت راشي نو आवाज کوي یو فرشتہ یا طالب الخیر اقبل اے نیکی والا نیکو والا را متوجه شه یا طالب الخیر اقبل اے نیکو چې څوک د نیکو طلب کوي شابه را متوجه شه یا طالب الخیر یا طالب الشر اقصر اے گناہ والا بس دا گناہ دی بند دا گناہ دی بند وللہ عتقا اللہ اکبر اللہ پدیش پباندے مخلوق دا اورنا آزادی او اللہ دا کل منکم دعوت مستجابہ او ستاسو دا ہر یو دعا خدای پاک قبلی او دا ہر شپا اللہ دا آواز کرے تونا قیمتی شپا شو منگ بس چل کر منگ بتراوی منکو التکی یارا ما خام املک شیوالی پکوڑی دی نو کباب دی نو شربتون دی نو اچارون دی نو روجی دی نو ډوډۍ دی نو چې دومره مال سړی وخیجی نو هغه نه وروره مونځ نه کېږي مونځ نشي کولی مونځ خو هله کېږي چې لږ ګزاره وکړي ورسره کجورې پکې وخوري او د خدای شان دی بس رښتیا چې درته ووایم نو د هر چا دی ماښامي تړم کېږي هر شی خوري هر بلا راکاږي نو یو خدای چې ماښام خوراک وکړي بیا مونځ تړه نه کېږي او دویم چې تراوی دی وکړئ بس زر پریوځي او پېشمني پښتانه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شو نو پېشمني بیا نه پاسي یاره ښځو ته سلام دی الحمدلله تاسو هسې د ښځو بد وایئ دا ښځې غریبانانې هم ستاسو په شان تراوی کوي او بیا څه وخت پاسي تا بڑقی پاسا پیشمنی تیار دے او تو بس سکینا پاسا دیکھ بختتا پیشمنی اگر سامان یخ شو بس سکینا نو تب ہاں کہ پاسو کلا بعد ټول وخت تیر کې غریبات لاس کې پیړی پراټې دل پخې بیا را منډکی تا پاسي بیا منډکی ولې هغه خوب نه ورس او بای زنانه پکې ماشومان بیل قلاره الته واړه ورته پینګه پینګه کوي واړه ورته ځان له پینګه پینګه کوي او بیا راځي له اولب ځان له ډوډۍ له بیل پخې ترکاری د له بیل پخې چې د له بیل پخې او ته پاغې کې لا نخره کې پراټه یا خشوا نو پختي پاسه کړ او بیا به ورته وي د ترکاری یا خشوا مالګه زیاته شو مالګه کم شو نه خورم نخره به بیل شروع کړي بوتاله کدو په وخت پاسا خزه پاسا په رمضان کې د شپې بیبي سره مدد وکړه امداد وسره وکړه وختي پاسا 2 رکعاته 3 رکعاته 3 رکعاته تهجد کو کم از کم وکړه دا رمضان خو د عبادت میاشت ده وختي پاسه ډېر خلک پنار روجي نیسي لکه بس پنار ما نه رانیولې ولې او به مې اوس کله کړه یو ګوټو بوس کې ناروا دي سنت خلاف سنت خلاف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشمنی ته څه شی ویلې دي هلموا الى الغداء المبارک الله صحابه ته به आवाज وکړه راشه برکتی خوراک نه راشه پیشمنی کول دا برکتی خوراک دی دا سنت دی دې کې برکت دی ان فی السحور برکه رسول الله مبارک فرمای پیشمنی کې برکت دی ثواب لیکيږي نو چې کوم شي د پیغمبر سنت ته او پیغمبر وته برکت ویلې دي د وجود د فائدې شي دي نو تاګه کې ولې غلي کې زمون شکر دی الحمدلله پښتانه بیا پروژه کې تکړه دي کوم نه کوي هر څنګه چې وي خپل پښتو غیرت پکې دي دی روجي الحمدلله بیا پنجابیان پاغي کې نه دي هغه پټان جانې روزا جان پښتون پیشا او روجه پیشا هغه یو پنجابي نو روجه به نه ولو روجه ماتي ته پرلت مخ کې نه راته وکړي چې بانګ وي چې روجه ماته کم چاوي خدای دې به خو باسا
روجې نه نیسې او روژه ماتي ته دې مخکې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې هم نسوې یقین وکړئ په دې سن کې نه دي په دې سن کې ما ته پوره پته ده چې هلته د روژې په میاشت کې دا د څاروو میلې چې لګې نو هغې کې باقاعده دا چولې خرڅېږي او دنیا خوري شربتونه او پیکوڼې او کباب اړو پروا نشته بلکې زه یو ځل تللی یم سراب احمد حاجي صاحب د خدای پاک وبخي هغه سره تللی یم د هغوی ځمکه او هغه میرپور نه شاته هغوی په روژه کې باقاعده ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه کوي راځي خلک ډوډۍ خوري او پروا هم نه ساتي چې دا د رمضان روژه ده هوټل یې ښه مکمل کوله وي یو دا په دې هوټلو کې هلته دا ډنګه ډونګ او دا ګانې مانې ډېرې وي دا ډیګونه لګولي پخوا به ریډوانو اوس یې ډیګونه لګولي هلته نو د روژې د هغوی مضبوط عبادت څه دی قوالي غږوي هر هوټل کې لګیا ده قوالي غږېږي بس دا د هغوی یو برکت دی دا قوالي ډنګار ورسره خېږي او د حضور پاک نعتونه ورسره وایي ګناه کوي د پیغمبر نعت او د خدای حمد او هغې سره ډنګار کول هغې سره باجې وان او هغې سره ترڼی غږول دې کې په کوم شریعت کې دي ګناه او شکر دې زمونږ خلک روژې نیسي د دوو څیزونو په روژو کې ځان ساتئ یو به دروغ نه وایئ یو به په روژه کې غیبت نه کوئ الکذب والغیبت یفتران الصوم حضور پاک فرمایي چې دروغ دی او غیبت دی او که روژه دې له دوړه نو وی د روژه ماتی نه خو د روژې چې کوم ثواب او کوم برکتونو علال ختم شو حضور پاک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان روژه ونیوله خو چې دی مسلمان وي یعنی منافق نه واحتسابا د الله د رضا دپاره د الله رضا څه هېڅوک خبر نه کړي چاته نه ښایي چې زه روژهدار یم غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي دی به ورته ټول الله معاف کړي من قام رمضان ایمانا واحتسابا د بخاري حدیث دی کتاب الایمان چې کوم انسان د شپې تراویح وکړي تهجد یې وکړل وره مسلمانان چې منافق نه مونږ منافقین نه یو مونږ د الله سوچه مسلمانان یو الحمدلله او چې ریا نه کوي د الله دپاره کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه معاف شو من قام لیلة القدر حضور پاک فرمایي چې د لیلة القدر د شپې عبادت یې وکړه ایمانا د منافق نه دی احتسابا د الله د رضا دپاره کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه معاف شو نو عبادت به د شپې کوئ که خیر انشاءالله للصائم فرحتان حضور پاک فرمایي د روژهدار دوه خوشحالۍ فرحة عند فطره چې کله دې روژه ماتی دغه وخت خوشحالي وي هلکه واقعي سړی خوشحالي که نه خوشحالي او یو فرحة عند لقاء ربه چې کله الله سره ملاقات کوي نو خوشحاله وي نو زه کله ویم ویم دې وخت کې خو مونږ خوشحاله یو دا یو خوشحالي خو الله راکړه نو چې دا یو یې راکړه که خیر دا دویمه به م راکوي انشاءالله حضور پاک فرمائے رسول اللہ مبارک وی ہر نیکی چې څوک کوي نو دله لس چند ورکوم الی 700 ضعف تر 900 چندو پورې الا الصوم دا روژه لی زما ده وانا اجزی به د دې بدل به زه ورکوم د نورو بدل کیدی شي چې الله د فرشتو په ذریعه ورکړي د دې به زه ورکوم په یو خاصه طریقه به د دې بدل ورکوم لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک واه 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 د دې روژهدار د خولې نه یو بوی راځي دا د غاښونو بوی نه دا چې معده تشی نو یو سام راوځه چتېږي معده کې خوراک نه یو سام په دې خوله باندې راځي دغه سام د خدای په نزد د مشکو نه زیاته خوشبویه ده نو علماء دوه معنی کوي وی دې وخت چې ستا د خولې نه کوم دا سام روان دی الله خوشحاله دی مشکو خوشبو پې لګېږي او د قیامت پر ورځ به د خولې نه د مشکو په شان خوشبو یو کار به کوی زمانو یو کار بل ادا چې په رمضان کې به ایثار کوي څنګه ایثار ستاسو په ګاونډ کې چې کوم غریبانان دي کونډې ښځې دي یتیمانان دي دیاړیمار دي غریبانان دي هغې سره به مدد کوی که خیر انشاءالله ډېره ګراني ده قسم په خدای ډېره ګراني ده
زم شکر دې روزي رسان الله یعنی په عقل ګران خو چې سترګې دې غړېږي نو وړه ګران شو چې سترګې دې غړېږي نو وړي ګران شو چې سترګې دې غړېږي بجلی ګرانه شوه چې سترګې دې غړېږي ګیس ګران شو چې سترګې دې غړېږي ګوړ او چیني سخت کال ورشه وګورئ ګوړه په کم حد کې روانه ده چلیږي د غوړو نه بغیر خو ګزاره نه کېږي نه د غوړو نه بغیر ګزاره کېږي نه د سبزو نه بغیر ګزاره کېږي ورشه زمیندار هم غرق دی هلکه دا خو ټماټر سبزي سخت کال ګرانه لاړ تپوس دې کړی چې ډي پي پسو ده تپوس دې کړی یوریا پسو ده تپوس دې کړی نایټریټ پسو ده تپوس دې کړی چې د ځمکې اجاره څومره ده تپوس دې کړی دی چې کوم دارو درمل پې چې هغه د څو دي هم برباد دی غریب ډېرو خلکو اجارې پرې ښو دی چې نه پوره کېږي دومره دارو شو خاورې شوې ډیران به غریبانان وروړو پخوا ورشه نه یو ټرالی ډیران په څوک ما په خپله زمینداري کړې ما ته پته خرچه څومره راځي دا خو ټیک ده چې دلته فصل ګران شو ټماټر ګران خرڅېږي لګښت پې څومره دی خرچې پې څومره دی زور ټول لاړ غریب له برباد دی غریب زما وروڼو تاسو په دې مال کې ستا د ګاونډي حق د خدای ته وګورئ ستاسو په دې مال کې ستا د غریب مسکین یتیم حق دی ولا ورکې دې میاشت کې زکات څوک پسبرګه کې وباسي څوک شوقدر کې زکات اصل برګي شوقدر سره تعلق نشته د کال پوره کېدو سره لیکن بیا هم که ورکوي په دې روژه کې ورکې ډېر لوی ثواب دی پکې نفل په فرضو بدلېږي او فرض په اویا چنده بدلېږي ډېر لوی اجر دی پکې او ایثار وکړې قرباني وکړې چې په خپله دوه پلیټه پکوړې پخې کړې دا پلیټ دې ګاونډ له ورکړه روجې چې پخې یو کاسه او دوه لپې زیاتې پخې کا دې غریبانانو له ورکړه په خدای صحابو کې دا کارو په خپله به یې نه خوړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه زما وروڼو زه خو ګرځم که نه په دې دنیا ګرځم په دې ملک کې ګرځم کله میړه دړو کې دړه څنګه میړه دړو یقین په خدای وکړه په جومات کې ناست یم جومات کې دروغ نه وایم یقین په خدای وکړه د جمعې ورځ ده چې داسې مسلمانان اینم چې په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه دا د کباړ څیزونه راغونډوي او د ډیرانونو نه د اخبار دا پاڼې راغونډوي او دا په بوجۍ کې اچوي دا خرڅوي دی به غریب څونه پیسې ګټي بوډاګان ماشومان په خدای قسم مې راته بیا وخوړ دا د په خپلو سترګو وینم یا الله دا خو ډېر بې وسه دی خدای دا خو ډېر بې کسه دی ډیران باندې خو چې موږ پوزه پټه کړو ډیران نه خو موږ نفرت کوو کرکت راځي بیماری لګي او دې غریب په دې ډیران کې لګیا دی او د دې ډیران نه دا سیزونه ګوري دا راوچتای او بوجه ورسره د پاغې کې چې کاغذونه راوچتای او دا خرڅي دا سړی دا بوډا دا ماشوم الله د په ګاونډ کې مالدار نشته تا نه به خدای تپوس کوي د دې ګاونډ الله به درنه تپوس کوي هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي او تروړه والا والے یو ټیمګي د غوړو والا والے زکاتونه اندر باندې کېږي ته زکات ني صدقه خیراتو کې والے او تاسو ګوره چې خدای دا غي بدل درکې کنه راکې قسم په خدای بیا راته قسم په دنیا کې به خدای درکې او په آخرت کې به خدای درکې دا خو د پیغمبر وینا ده او د قرآن شریف وینا ده دیاړې مار غریب په روژه کې دیاړې کولی شي او چې او کې څونه به کوي 600 روپۍ مزدور او ګیلکار دی 1200 یو مریض ورته پېښ شو په کوم طرف دی دیاړې کوم مهرباني وکړئ حضور پاک له یو ځل میلمه راغی داسې وخت و چې رسول الله مبارک سره یې سب نو وی دا میلمه به څوک بوځي چې بیګاله میلمه کې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه یې زما بوځو کور ته بوته او بیبي ته وی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور پاک میلمه دی واه واه عمر واستې سشتا څه دې م پټا وګوره بیبي ورته وی چې ما خو نن خو اسم نشته د ماشومانو خوراک دی
قوت الصبيان د ماشومان وي لکه زمونږ هم څه نشته وي دا چلو که چې ماشومان وغولوه وده کا او خوراک راوړه نو چې میلمه سره خوراک ته نه کوې نو میلمه وایي دا ولې ما باندې خوري په خپله نه خوري نو ما ورته به ورسره کینو نو ته به د ډیوه اړی راړی نو مړه به یې کې زموږ ډیوه دې مړه کړه نو موږ به هسې لاس وړو او میلمه به موړ کړو نو بچي څومره خواږي هغه بچي یې وغولولو اوده کړل اوږې اوده کړل په لوبو یې مشغول کړل اوږې اوده کړل میلمه ته وایي راځه د هغه زمانه وه چې د مخ او د لاسو ستر نو خلک به یو بل کره کور ته دننه تلل ډیوې بله کړه خوراک یې راوړه ناګانه وایي دا ډیوه خورو شوه وایي چوپ پوکې یې ورکړه مړه یې کړه وایي ډیوه دې مړه کړم یوه مړه شوه ورېږه ټیک کوم به دی ډیوه هم ټیک کېږي ماشدي به هسې لاس وړو میلمه ډوډۍ موړ شو میلمه پېښ شو سار چې میلمه راغی رسول الله مبارک ته الو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وخپل اوږي دی بل مړی یو بیبي راله حضور پاک له صادر راوړو او ګلکاری کړي وا خپل شي خلق په او بیا چې پیغمبر مبارک له وړي نو خشي وړي ګلکاری ولا په غاړو کې کړي وا زونډي وته کړي ډېر خواري وسره کړي وا او دا بیبي په خپل رااله دا الله رسول دا صادر ما په خپل لاس سره دا زونډي کړي دي او دا غاړې مې وته کړي دي او خشته کړي مې دي چې تا ته په سر کوم نو حضور پاک بل صادر شلیدلې ټوکړې وته لګېدلې د پرتوک په ځای به لنګ و هغه لنګ نو زر رسول الله مبارک پورته لاړ او هغه صادر یې واچ هغې نه یې لنګ و ډېر خشته و ډېر ښکلی ورسره ښکارېده یو صحابي راغی وی دا الله رسوله ډېر ښکلی صادر دی ماله به یې رانه کې پیغمبر محتاج وی چې خوند یې ورسره کړ دی دې ماله به یې رانه کې زر حضور پاک کور ته لاړ هغه خپل ټوکړو والا شلېدلې واچو او دی راونغښته وه صحابي دی صحابه و هغه ته به یې ښه دی ونه کړي ما احسن تا ته پته ده چې پیغمبر مبارک به ته محتاج و تا ته پته ده چې هغه سره ښکلی ښکارېده او ورته څومره خوشحاله شو او تا ته یې وغوښته دا درته پته ده چې د هغه نه شی وغواړې انکار نه کوي زر یې دله کور ته ننوته واپس یې دله درکړه هغه صحابي وایي ما ته دې له نه دی غوښتی چې دا به زه استعمالوم ما دې له وغوښته چې د پیغمبر د مبارک وجود سره ولګېد چې دا زما کفن شي دا به مې کفن شي نو وایي عمق په صادر د هغه صحابي کفن شو دا د پیغمبر خپل د حضرت ابوبکر صدیق چې تبوک غزا و مشهور حدیث دی رسول الله مبارک چنده غوښته حضرت عمر وی ما سره مال ډېر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه زمانه کې مال کم و دوستانو ته د یو بل پته لګېږي وی لاړم نیم مال مې راوړو کې مې ښود ما وی انشاءالله چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ابوبکر لږ غوندې شی راوړو کې حضور پاک هوښیار عمره څومره مال دی راوړم د الله رسوله غوټ نیم مې راوړه نیم مې ښځې او بچو ته پرېښه ابوبکر څومره دی راوړه د الله رسوله کور چې مې څه موندل ټول مې راوړل ښځې بچو ته دې څه پرېښودل ترکت لهم الله ورسوله چې خدای او رسول شته نو پاتې څه دي همې ورته پرېښودل دې ته قرباني وایي جنگ یرموک کې یو صحابی دی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عکرمہ او سیب هغه بی پروت دی زخمی او د تره زوی وی ما ته فریاد وکړه چې اوبه راوړه اسیرونو خدای دې په موږ د ځانکدن تنده نه راوړي خو ځانکدن ډېر سخت دی ډېر سخت ما په منډه لاړه په اوبه مې راواخیسته چې مې وله راوړی هغه سره خوا کې یو بل صحابي حضرت سهیل رضی الله عنه هغه اوبو ته داسې په ډېر فریاد وکتل ما ته عکرمه وویل د تره زوی هغه له یو خبرې نه شوې کولی اشارې راغلې ما عکرمه سهیل دی یو رضی الله عنه سهیل سره خوا کې یو بل صحابي حضرت حارث رضی الله عنه
هغه سهیل ما ته اشاره وکړه چې ازیات تږی دی دا ګور اوبو ته څنګه وړي په خولې غږ نه شي کولی غلی اوس ما غلی چې مې یوړی هغه غریب نه ساه وتې وه واپس مې حضرت سهیل له راوړی هغه نه هم ساه وتې وه واپس مې د خپل تروري حضرت عکرمه له راوړل د هغه نه هم ساه وتې وه صحابو به د ځنکدن په وخت کې د ځنکدن په وخت کې د یو خپل ځان نه بل غوره کړ مونږ وایو دا پلان کې دی تباه شي خو چې زه خو خورم او وروڼو پوستکي د میوو بار د دروازې نه مه غورځوه د ګاونډي بچي به وویني خفه به شي یتیمانان او مسکینان به وویني نو خفه به شي هغې له ورکې د رمضان میاشت کې څومره چې زما مقتدیان یو زما شاګردان یو زما بیانونه اوري نو که غریبانان بیا خو نورو غریبو سره امداد وکړي اخیری خبره به درته دا وکړم چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله وفات شو هغه اوږده قصه را ما کړې ده بیا به یم درته چې څه وخت وکړم نو حضرت عبدالله ابن عمر وی راته وی بچې یو ارمان مې پړه پاتې دی دا چې زه د خپل پیغمبر سره او د خپل دوست ابوبکر سره یو ځای ښخ شم په کوټه د عایشې ده نو تپوس ته وکړه وی لاړم عایشې صدیقې له ما یې بابا مې دا ارمان کوي چې زه د حضور پاک سره او د ابوبکر سره دفن شم ایثار دې ته وایي صاحب وی عایشې بیبي وفرمایل چې دا ځای خو ما ځان له خوښ کړی و یو خوا به مې بابی ابوبکر بل خوا به مې خاوند دی حضور پاک داسې ځای به څوک چاته ورکړي ځکه تا ته خو څوک وایي چې ستا د پلار قبر سره نیک سړی دی زه ځان ښخوم نو ته به ځان مړ کړې خو پرې به نه دی نه دا زه ولې نه ښخوم د نیکانو د قبر خو فیدې وي بیا د حضور پاک او د ابوبکر په ګوند کې ښخېدل لیکن د عایشې قربانۍ ته وګوره وی دا مې ځان نه خوښ کړی چې یو خوا مې پلار دی بل خوا مې خاوند دی حضور پاک خو زه عمر له دا ځای ورکوم عمر بس ما د نورو بیبیانو سره د بقي په مقبره کې ښخه کې هغه ځای قرباني ورکړم زما وروڼو تاسو چې څومره دوستان یې نو ټول به ایثار قرباني به کوئ که خیر انشاءالله کوئ به که نه انشاءالله بالکل وہ جماعت کې هم خپل ګاونډیان شریک کې غریبانان شریک کې دا دیاړي مارګ ورې هېڅ نه لري دا مه وایه چې د دې بچي جامې ښکلی چې څه بچي بربنډ به ګرځي څه دا ګلکاران شو مزدوران شو دا قصبګر شو غریبانان مسترک نه لګي په پټو کې هم نن څه نشته هر چا ته په خپل ګاو خو هر چا خپل حیا پټه ساتلی نو دا مهرباني وکړئ چې وس والا دوستان یې ورکې په رمضان کې ثواب وګټئ په الله ور واړوئ نیکي وګټئ ثواب وګټئ درجې د جنت اوچتې کړئ د مرګ او د ژوند پته نه لګي تروړې تروړې والی وړي والا والی مسالې والا والی د پکوړو د وړه نن سبا خلک پخوي دا والا والی لوګان والا والی چې دا کوم څیز پکارېږي دا د جزانانو مسکینانو فقیرانو له والی خدای به درکوي په دنیا کې مو په آخرت کې به ایثار وکړي نو دا څو خبرې مې درته عرض کړلې باقي خبرې که خدای توفیق راکړه بیا به ووایو انشاءالله العظیم الله یې د رمضان د روژه په موږ په خیر تېره کړي ممکن ده یا به د ګل دروازې شي اندازه دا سره یا به د نهې دروازې شي دې دوو کې به یوه شي انشاءالله العظیم بیا به تاسو ته په خپله پته ولګي ښه دا سیدانو کلي بخار علي شاه بیمار دی وفات شوی دی ها الله دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د لون خوړ زمونږ د جمعې ملګری بابو وفات شوی دی ها بابو غریب فالج والی او زمونږ د جمعې مستقل ملګری د جمعې په شپه ماشاءالله هغه د لون خوړ علاقې نه براته پرخونه خدای پاک دې وبخي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعض ملګري بیماران دی الله دې ولې روغ صحتونه او شفا ورکړي بار ملکونو نه بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي واقعي بار ملک ته خو زه سلالم د بار ملک نه د عمان نه نو داسې غریبانان په دې منډۍ ته لاړم په د زیارت په ورځ باندې هلته د فروټ او د سبزي منډۍ ده ټول پښتانه پکې لګیا دي خدمت کوي
یاره دا زړه مې خفه شو دا واړه واړه هلکان دا کشران بچي دا په منډو لګیا دي د کور نه بار د مور پلار نه بار څونه ګران کار دی ښځې بچي دلته د رزق په طلب کې خواران وتي او ډېر په ګرانه دا روزي ګټي ګورئ دارنګې په سعودي کې دارنګې په بار ملکونو کې هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو مسافر چې الله تعالی ته د سفر ژوند اسان کړي خدای سفر د پریشانو نه وساتي الله او خدای ته ول فراخ روزي ورکړي د چا هم چې بچي رور بچي نوسه بار دی پلار بار دی خدای د سفر د مشکلاتو نه وساتي خدای پاکه د سفر کار ورته آسان کړي کارونه ورته آسان کړي فراخ روزي نصیب کړي ډېر غریبانان پکې قرضدار دي نو الله تعالی دې قرضونه خلاص کړي خدای د رمضان دا میاشت په موږ په خیر تېروي یا الله موږ له د روژو د منځونو د عبادت توفیق راکړي یا الله ته زموږ له پکې روغ صحتونه راکړي د ناګهاني آفتونو شړقونو نه خدای په امن او امان کې وساتي او دا کم کسان چې وفات شوي دا زموږ سیدانو کړي بابورو الله یې د خیرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر کم چې بیماران دي زموږ رفیق ورم سترګه بې خوب ده بیمار دې دعا ورته وکړي چې الله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي څوک چې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي خدای چې اولاد نشته اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي خدای د دنیا او آخرت د فتنو نه مو ساتي د آفتونو نه مو ساتي ناګهاني شړقونو نه مو ساتي خدای زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه دوستان مانځله راځي په یو یو قدم اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د زړه خوشحالۍ نصیب کړي خدای ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي د رمضان دا میاشت راباندې په خیر او په خوشحالۍ تېره کړي برحمتک یا ارحم